ګډ مارنینګ، سهار په خیر. یو ځل بیا ستاسو لپاره دوستانو انشاءالله امید کوم تاسو به روغ جوړ یا. دا چې دی کینیډا سفارت دی، کینیډا ایمبیسي ده. اوس راووتم، زما بریک دی، زم ډوډۍ خورم، نو ما سره اوسئ. پارک ډک تاسو منشات کتلی سئ. دا ځایونه چې دي والیبال، کرکټ هم خلک کوي، فوټبال هم کوي، باسکټبال، والیبال هر شی کوي. اپور چې دی ماشومانو لغچه کې دي، موږ ته لغچه کې وایو. او دا خو کتلی شي لکه ځنګل، ډېر ښایسته پارک دی. نو دلته چې دي بیا خلک کینی. او دا پارک چې دی دوستانو ما ډېر پارکونه لیدلي دي، خو دا پارک چې دی ډېر زیات خاموشه پارک دی. هر ټیم چې زه ورته راشم نو یا دوه درې، زیات نه زیات درې دوه خلک کېناست دي. اوس راغلم یو کباب خورم، او کوم چې زه کباب خورم ترکیان دي، ډېر خوندور کباب ورکوي. مخکې وچوم، زه بیا یو بل کباب ته ورتلم، نو اوس دلته راځم. هغه چې چې ګرځي ته به وایي چې سمبول ده، چې داسې ګوریم ترکیان، مخکې شاته یخوا دېخوا ټول ترکیان اوسېږي. او نه به جرمن لینګویج واوري، نه به بل لینګویج واوري، بس دا ترکي لینګویج ته خلک ترکیان چې دي ټول خپله ژبه وایي. نو سړی کله کله شکي سي چې دا استانبول ده که ترکیه ده. اوس به ځو خیري، هغه بیګ ما لیدلی و، نو انشاءالله تعالی اراده مې کړې چې دا بیګ واخلم، او هغه بیګ به ستاسو سره شیر کوم چې کوم بیګ دی. نو ځئ چې په دې بیګ ورشو. هغه بیګ مې پیدا کړ، دې کې تقریبا دوه درې کلره دي، ستاسو ته ښیم چې کوم کلر پکې ښه دی. ښه بیګونه دا دي، تاسو کتلی شئ، ښه غټ بیګ دی، ښکلی بیګ دی. دا کتلی شئ. په دې بیګ کې ښه شی چې دی چې شاته یې پوم ورکړی، او په د غاړه کې چې دې ته یې پوم ورکړی. او دلته چې دی تاسو خېټې کې تړلی هم شئ. دې چې دي بیا دوه درې کلره دي، یو دا دی، یو دا کلر دی، یو دا دی. درې وړم کلر یو رقم ښکاري، خو یو کلر نه وي، څلور کلر. یو دا دی، د پاجري کلر دی. اوس ګورو چې کوم یو زموږ خوښېږي او هغه به اخلو. یو کلر دا دی، تاسو کتلی شئ. ټریکینګ روکساک، مطلب ټریکینګ چې نوم یې دی، او روکساک چې دی بیګ ته وایي. او تقریبا دا چې دی واټر پروف هم دی، او واټر پروف دی، کولی شئ غرو کې وګرځي. نو انشاءالله اراده مې کړې چې نو ګورم چې کوم یو پکې واخلم. یو چې ډیلیوري کړي وو، هغه چې دی ما پسې پوسټ راغلی دی، نو ورځم راغلی مې تاسو سره شیر کوم. ما پاکټ راغی، ما یو را ډیلیوري کړي وو، نو فایل یې راغی، دا دی. اوس به ځو کور ته او خلاصو به یې چې دې کې څه دي. تقریبا 10 منټه پاتې وو چې دکان بندېده، او سبا مې نه سو راخیستلی، ولې چې سبا زه تر 8 پورې کار کوم، 8 پورې. او دا هغه چې دی ډیلیوري شاپ چې دی دا تر 6 پورې دی کار کوي. نو تقریبا 10 منټه پاتې وو، په سایکل مې ټیټ ځان ورته راورساو، او خپل پاکټ مې ترلاسه کړ. نو اوس ګورو کور ته خلاصوو یې تاسو په مخ کې چې دې کې څه دي. ما سره اوسئ. اوس مې پاکټ کور ته راوړ، تاسو کتلی شئ. اوس ګورو چې دې کې څه دي، او بیا هغه تاسو سره شیر کوو. دا نو اوس خلاصوو. ښه دوستانو، دا چې څو ډبی فکر نور څه دي. دا چې دی ساری دی، دا د ورسره تل پاکیږي، مطلب بوتل چې دی کله پاکولی شي. پسې دا اصلي شی دا چې ښه بوتل چارج کوي. دا چې دی بوتل به پاسه پرېږدي او بوتل چارج کوي. اوس دا بوتل به راخلو چې څنګه بوتل دی، دا دی اوس ښه دا بوتل دی. دا نورمال بوتل نه دی، دا چې دی میکسر دی چې جوس جوړوي، هر څه کولی شي. تاسو کولی شئ هر څه پکې میده کړئ او د خپل هغه لپاره یې وڅښئ. نور څه دي پکې، دا ټول ډیټیل دی چې پکې، دا ټول ډیټیل دی چې پکې ورکړی دی. دا ټول چې دی ډیټیل دی، بیا تاسو کتلی شئ. او اوس به ګورو چې سټارټ شو. ښه
دوستانو د سر دی دا به همداسې پرېږدو او دا به بار کې ورکوو. اوس یې ګورو چې چارج خو پکې نشته او ګورو یې چې څنګه دی کنټرولوي چې د چارج یې څنګه دی. چارج یې ولګي تاسو کتلی شئ چې یو لیټ یې ولګاو مګر تاسو ته به نه ښکاري که درته ښکاري دا دی لیټ لګولی دی. دا چې دی دوستانو ډېر ښه جوسر دی او تاسو کولی شئ اوبه هم پکې وڅښئ تاسو پکې جوس هم جوړ کړئ کار دپاره. نو د معدې دپاره تقریبا دا ماته وګوره چې ته په 15 یورو تر هر څه سره راوړلو او هر څه سره خپله ډېر خلک یوز کوي. مایل چې راځه تیم راوغواړه هر څه به بېغمه کولی شي پکې جوس جوړ کړي کولی شي پکې اوبه وچکړي. نو دوستانو دا مې تاسو ته وښوده او د نن دپاره دومره بلاګ بس و. اوس دپاره درنه اجازه غواړم دوستانو انشاءالله نیکسټ بلاګ کې به ملاویږو او چینل د سره ضرور دوستانو سبسکرایب کړئ انشاءالله د نیکسټ ویډیو دپاره. اوس دپاره اجازه غواړم. الله په امان.